عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ په جنگ جمل کې نه وراوتی زما غرض د خبرې مقصد دا زمونږ میندې خویندې دي دا زمونږ خو یو خبره ورته کوم چې دا نن په 21مه صدۍ کې مونږ ژوند تېرو نو ته سوچ وکړه چې امل ولي هغه سره د دې مسلو شته دا د متلونو دور نه دی دا د متلونو دور نه دی چې توری توت ته وخته توت توری ته وخته شرم پیدا شه بدرنګ پیدا شه نه هغه ووایي چې من غلامان یو هغه وی من بیکاری یو من بیکاری نه چا چې دا کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه غلام نشي کېدی هغه بیکاری نشي کېدی فیملی لیمیټډ کمپنی رااله او هغې مونږ ولګېدو په بله طریقې مونږ غلامان کړو عمران خان د دغه فیملی لیمیټډ کمپنو خلاف را پاڅېدلی دی او اسرائیلو من هغه ویب سلوټ لیډر هغه وی ډېر که امریکې ورته ویب سلوټ لیډر مونږ پښتانه خصوصا د خیبر پښتونخوا د یو دهشتګردۍ د یو ډېر لوی لهر نه تېر شوي 400 ډرون حملې په موږ شوي دي په زرګونو جنازې اوچتې شوي دي د سوات نه ریفیوجیز 35 لاک خلک دغه شان د امریکا د دا خلک چې د امریکې پناه یې اخیستې ده او د امریکې په ترخ کې پټ شوي دي خو په دې کې به یې موږ نه پرېږدو ته زه خو هغه لینګویج به نه استعمالوم خو خدای پاک دې ولا پوه ورکړي ګوره زه یو خبره کوم موږ ټول مسلمانان یو زه الله پاک د دې خبرې ګواه کوم چې ما به مونځ کو خو زه په دې نه هم پوهېږم چې په مونځ کې زه د خدای نه څه غواړم دا په کار و چې ما ته مولانا پل رحمان ښوولی وي خو دا میسج ما ته عمران خان وښو دویمه خبره هغه دا ما ته وښود چې چا په ژوند کې دا کلمه وویله چې لا اله الا الله محمد رسول وي بیا به د سر چا مخې ته د هېڅ چا مخې ته نه ټیټېږي 51% آبادي چې ده دا زموږ زنانه دي په زنانه او په نارینه کې فرق سره دا زموږ د کمزوري ذهنیت خبره ده چې موږ وایي زنانه نه نن زموږ زنانه ته وګوره چې په میډیکل کالج د APC ریزلټ وځي نو زموږ خویندې میندې چې زموږ خویندې لوریانې ټاپ کړي په خو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خیر دی جی ټیک ټاک څه نوم هم دی جی څه نوم هم دی محمد ایاز تاج آباد یار حسین ثوابي دا د ثوابي ټیم راغلی دی جی جی خپله نمایندګي څه راغلی څه وجه ده نو بس مونږ داسې ده چې تاسو هغه ورځ اورېدلي وو چې شهباز شریف هغه ووایي چې من غلامان یو هغه وی من بیکاری یو من بیکاری نه چا چې دا کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه غلام نشي کېدی هغه بیکاری نشي کېدی موږ دې راغلی یو چې په 1947 کې خو موږ بدني طور ازادي قائد اعظم رحمت الله علیه د هغه ملګرو موږ له راکړې ده اوس عمران خان دا کوم سټرګل چې شروع دی نو ذهني ازادي پکار ده موږ چې د انګریز نه آزاد شو نو بیا دلته یو فیملی لیمیټډ کمپنی رااله او هغې موږ ولګېدو په بله طریقې موږ غلامان کړو عمران خان د دغه فیملی لیمیټډ کمپنو خلاف را پاڅېدلی دی او انشاءالله دې قوم له په صحیح معنو کې ازادي ورکړي تاسو وکتل چې دلته په دې ملک ریجم چینج چې کومه خبره رااله امریکا ولګېده او هغې وویې چې عمران خان حکومت ختمو دا ولې وجه سره زه ټول قوم ته وایم ستا د کیمرې په وساطت چې عمران خان امریکا ته ابسلوټلی ناټ ویلي دي هغه ورته وی اسرائیلو من هغه وی ابسلوټلی ناټ هغه وی ډېره که امریکې ورته وی ابسلوټلی ناټ موږ پښتانه خصوصا د خیبر پښتونخوا د یو دهشتګردۍ د یو ډېر لوی لهر نه تېر شوي 400 ډرون حملې په موږ شوي دي په زرګونو جنازې اوچتې شوي دي د سوات نه ریفیوجیز 35 لاک خلک دغه شان د قبایلو نه ریفیوجیز راغلي دا وجه څه وه دا هغه ناقصه پالسۍ وې زموږ د تېر شوي حکمرانانو عمران خان ولګېد خپله پالسي ازادي دا خلک ازادي نن امریکا د دا خلک چې دی امریکې پناه یې اخیستې ده او د امریکې په ترخ کې پټ شوي دي خو په دې کې به یې موږ نه پرېږدو انشاءالله پاکستان په حقیقي معنو کې د ازادۍ د یو نوې دور نه تېرېږي او دا را روان کل چې دی دا ځوانان چې دي دوی به مزې کړي انشاءالله رحمان صاحب ته به څه وایې فضل رحمان صاحب بس بلې رحمان صاحب ته زه خو هغه لینګویج به نه استعمالوم خو خدای پاک دې ولا پوه ورکړي ګوره زه یو خبره کوم موږ ټول مسلمانان یو زه الله پاک د دې خبرې ګواه کوم چې ما به مونځ کو خو زه په دې نه هم پوهېږم چې په مونځ کې زه د خدای نه څه غواړم
دا پکارو چې ماته مولانا پل رحمان خولې خدا میسج ماته عمران خان خو دویمه خبره هغه دا ماته خو چې چا په جون کې دا کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول وی بیا به سر چا مخې ته د هیڅ چا مخې ته نه ټیټېږي نو پل رحمان صاحب له پکار دي چې موږ ته د قرآن او د حدیثو په هغه میسج چې کوم دی کوم چې هغه میسج دی زه ریکویسټ کوم ورته چې دا خبرې به وي پالیټکس به وي هغه میسج د قرآن او د حدیثو موږ له راکړه چې موږ په هغه لار روان شو ان پی ته به زادونه ډرون حملې کولې دا مسایل یې جوړ کړي یاره ان پی خو به زه دا ووایم چې فیملی لیمیټډ کمپني نیکیانې راله بیا پلاران راله بیا زامن راله اوس یې نوسي او کړوسي راله اوس زما هغه رونه چې کم په دغه پارټۍ کې دي ټیک ده د هغې نظریه ده د هغې د مشرانو به زه قدر کوم خو یو خبره ورته کوم چې دا نن په 21مه صدۍ کې موږ ژوند تېرو نو ته سوچ وکړه چې امل ولي هغه سره د دې مسلو حل شته دا د متلونو دور نه دی دا د متلونو دور نه دی چې توری توت ته وخته توت توری ته وخته شرم پیدا شه بدرنګ پیدا شه نه په ډیټا به خبره کوې هلې هغې به د احکام لګي تا پسې به ودرېږي کینې که چا سره ډیټا نه چا سره علم نه چا سره پوه نه چا کې د لیډرشپ کوالټي نه هغه خلک به شاته پاتې کېږي او عمران خان زمونږ قائد دی به ترې مخکې یو زه انشاءالله تاسو وینئ ټول قوم ورپسې دی او راج به کي پاکستان الیکشن ته به کم نظر ګورې الیکشن به څنګه وي یاره الیکشن خو دا دل چې دی که نه د مخکې نه دی قوم فیصله وکړه ګوره یو خبره ده دی وی چې غیر آئیني کار شوی دی سپریم کورټ ته تللی سپریم کورټ په خبرو موږ خبرې نه کوو کیس روان دی خو که چېرې زمونږ سپیکر او ډپټي سپیکر دا مسترد کړی نه وی نو تاسو ټول په دې پوهئ چې د دې ریزلټ به څه د دې ریزلټ به دا و چې موږ به ګوټ نه ټیک کړی وی امریکې ته موږ به پرمننټ غلامان شوي او زموږ نیوکلیر کم دا ایټمي طاقت سره دا پاکستان دا اسلامي ملک دی زمونږ دغه څیزونه به ټول په داو لګېدل دې خلکو موږ خرڅولو خو عمران خان ته موږ دوا کو الله دې وله ژوند ورکړي او هغه موږ له پاکیکي مانو کې ازادي راکړي ستړي شوی خو آخري خبره ده زنانو باره کې به څه په عبدالرحمان صاحب وایي زنانه جلسو ته نه دي راوستل یاره زنانه د دې ملک 51% آبادي چې ده دا زموږ زنانه دي په زنانه او په نارینه کې فرق سره دا زموږ د کمزوري ذهنیت خبره ده چې موږ وایي زنانه نه نن زموږ زنانه ته وګوره چې په میډیکل کالج د APSC ریزلټ وځي نو زموږ خویندې میندې چې زموږ خویندې لوریانې ټاپ کړي په خو پوسټونه هغې دي ولې دوی له موقع نه ورکړو ولې دوی موږ مخکې نه راولو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په جنګ جمل کې نه وراوتې زما غرض د خبرې مقصد دا زموږ میندې خویندې چې دا زموږ نیمه آبادي ده پل رحمان صاحب نن هغه سره خو هغه ورځ ولاړې وې خو موږ قدر کو موږ چېرې هغه ژبه نه استعمالو د خپلو میندو خویندو خلاف موږ د قدر په نګاه ورسره ګورو کاري پارټۍ کې وره نظریه کې ولاړي په کار ده چې راوځي مهربان پښتنو ته به آخر څه پیغام ورکړې چاته پښتنو ته یاره پښتنو ته خو به زه آخر کې دا یو مختصر خبره وکړم چې تاسو موږ د کوم دهشتګردۍ د لهر نه تېر شوي یو نو زما په خیال د دنیا په مخ دا شی بل چا نه دی لیدلی موږ ګوره د انسانانو حلالي ولیدې موږ په سوات کې په چوکونو کې خلک ځوړند ولیده سر به یو خوا پروت و باډي به بل خوا پروت موږ په قبایلو کې ګوره هغه خلک عمران خان چې کومه خبره کوي ټولو پښتنو ته وایم چې چا به زکات ورکو هغې د زکات اغوستو قابل جوړ شو په دې غلطو پالسو په دې غلام خارجه پالسۍ په وجه هغه خلک زموږ هغه میندې خویندې چې هغې به ډاکټر نه علاوه د کوره بار نه راوتې هغې رالې په کیمپونو کې 35 لاک خلک په جون جولای کې زموږ د صوابه او د مردان په کیمپونو کې دیره شو او د یو ډېر لوی اذیت نه تېر ټولو پښتنو ته یو خبره کوم څنګه چې په درېیم ځل تا ثابته کړه په بلدیاتو کې ده پسې ولاړې ملګرو پر روان الیکشن کې انشاءالله موږ پښتانه به 2/3 اکثریت نہ میں په صوبہ کې وراړو اور ټول ملک سارے ملک کے لوگوں کو اپیل کرتا ہوں پورے پاکستان کو اپیل کر کے عمران خان کو سپورٹ کرے یہ اپنے لیے نہیں نکلا ہے یہ ہمارے لیے نکلا ہے ہماری جنگ لڑ رہی قوم کی جنگ لڑ رہا ہے عمران خان ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ساتھ دیں اگر عمران خان جیت گیا تو ہم جیت جائیں گے اگر عمران خان ہار گیا تو کوئی چیز نہیں ہارے گا ہم سب کچھ ہار جائیں گے چلے تھینک یو